لسګونه فعالانو د اکتوبر پر 11 د انډونیشیا په بالي کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د مامورینو د غونډې پر مهال احتجاج وکړ. دوی له دغه ادارو غوښتل چې خپلې هغه پروژې ختمې کړي چې د خلکو حقونه پامالوي. د دې مالي ادارو پروګرامونو زموږ خلک وژلي. دوی د ځایي خلکو مځکې قبضه کوي. موږ له دې ادارو غواړو چې د خلکو غږ واوري. د پیسو نړیوال صندوق او د نړیوال بانک چارواکو بیا ویلي د دوی د روانې اونۍ د غونډو هدف بېوزلو ته د مرستو رسولو پر لارو چارو غور کول دي. د اکتوبر پر 10 د هریکین مایکل په نوم سمندري طوفان د امریکا د فلوریډا ایالت ساحلي برخې سخت زیاتې وځپلې. دا طوفان چې د زیارت پر ورځ یو څه تم شو په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو زورور هغه یادېږي. د طوفان له وجې د 4,300,000 کورونو او دکانونو بجلی پرې شوه. د زیارت پر ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د مایانو یا کبانو نوې مارکیټ پرانستل شو. دا مارکیټ تر 80 کلونو هم د یاد ښار په یوه بله ساحه کې جوړ. ټاکل شوی د مایانو د زوړ مارکیټ پر ځای به د 2020 کال د ټوکیو اولمپیک سیالیو لپاره د ګاډو درولو میدان جوړ شي.